سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشئ. زه مصطفی میاخیل یم. داسې یو ځای ته راغلی یم چې په دې ځای کې ما د ماشومتوب هغه خوږې شېبې تېرې کړې دي. دا بازار او دا کوڅې بلکل زه داسې فکر کوم چې زه اوس هم هماغه وړوکی میاخیل یم چې په دې کوڅو کې به ګرځېده. دلته به مکتب ته راته او ژوند او دلته تېرېده. دا نو د جلوزو کیمپ ماجر بازار ده. ماجر بازار ته راغلم درنو دوستانو، له ملګرو دوستانو سره موږ غږېږو، له خلکو سره به غږېږو. وفادار صاحب اوس هم ماجر شته که نه؟ ټول افغانان شته دي؟ ښه ډېر ښه. بازار ډېر وړوکی شوی دی یاره. مخکې به دا شو کوڅه وه دلته، دا ګوره دا شو کوڅه وه دلته. ملنګ نسوار ډېر مشهور و که نه؟ یاد دي شي ملنګ نسوار واشو، دا ډېر مشهور و دلته. راځه دې ملګري سره خبرې کوو. دې خوا راشه. سلامونه. راځه دواړه راشه یاره. دې خوا راشه، دې خوا. څنګه یې؟ ښه طبیعت هم لرې مخکې شه یاره. نوم دې څه ده؟ عبدالله. عبدالله. د کوم ځای؟ هم د دې ځای. اصل کې د کوم ځای؟ اصل کې جي د اکبرپور. اکبرپور یې؟ باجوړو کې دی. څومره وخت کېږي دلته ماجر بازار ته راغلي؟ یاره جي زموږ د پیدایش نه مخکې خبره ده. عمر به دې څومره وي؟ یاره تقریبا 20 وي. 20 تقریبا دله 14 کاله مخکې دلته مونږ راغلو. ښه جي. ژوند زندګي وه. دا بازار هغه ځای پورې و، دې خوا فلانۍ پرې ګرم و، مینه محبت و، بلکل ژوند و. اوس څنګه د بازار وضعیت څنګه ده اوس؟ یاره جي اوس هم شته داسې خلک شته دي اوس هم. او لکه تعداد کم شوی ډېر زیات. مخکې ډېر زیات و. مونږ وړوکو واړه وو، یاد وشي لږ لږ، او تعداد کم شوی دی اوس. د افغانانو تګ له دې ځای نه منفي اغېزه څومره وه؟ څنګه جي؟ دلته چې افغانانو ستا پلار ورته کیسې کوي یا به نور مثال مشران کیسې کوي، افغانانو دلته څنګه؟ یاره ډېر ښه وخت یې تېر کړی، ډېر بازار و د هر ځای دوی په نوم باندې ډېر غټ تعداد باندې پراته وو. او ډېر څومره افغانان دي په دې ځای کې؟ یاره جي اوس هم شته داسې لږ ډېر، خو شته اوس هم ښه ده. خو کم دي. او ستاسې هغه رویه خو به ورسره خرابه نه وي؟ نه جي نه بلکل، نه بلکل ښه دي. مېلمانه دي ستاسې؟ نه بلکل ښه دي. اوس هم ډېره مننه، ژوندی اوسئ. مهرباني. بس ښه ژوند درته غواړم. راځه نو وفادار صاحب، مخکې دا ځایونه هم ګورو، زه هم دا خپل ټټر یخ کړم او هغه پخواني یادونه به راتازه کړم. راځه ما ته دواړه ورځو. دا هغه لاره ده، کومه لاره چې شابړې وه، حرکت خوا ته تللې وه. اوس هېڅ نشته دلته یار. مخکې نو دلته ډېر زیات دوکانونه و، ډېر زیات رش به و. اوس هغه هېڅ نشته. ملګرو دا نو هغه لاره ده، کومه لاره چې ټېشن ته پبو ته تللې ده. دا نو هغه ځای ده. دا ځای لا ښه دی، لږ ګرم دی اوس وروره. دا لاره نو سیده ټېشن پبو ټېشن ته وتې ده او ونه راغورځېدلې پرې. دا نو ګوره رکشه باندې خدای دې خیر کړي، څوک خوب نه وي پکې یار. هی دا د ماشومتوب داسې یادونه وي، سړی سم غر کوي یاره. هغه مزې هغه خوند دلته هېڅ نشته. هغه بازار دا ادب و د ادب څنګه او دلته به ودرېدله. اوس هېڅ شی نشته ده، هېڅ ماجر بازار خوند نشته. ماجر بازار واقعیت په افغانانو ماجر بازار و، ځکه دا ځای د ماجرو لپاره و. واقعیت کې دا دی افغانانو یو ښایسته کړی و، افغانانو رنګین کړی و، افغانانو یو خوند پکې پیدا کړی و. اوس هېڅ نشته. بیا هم ښه راغلاست درنو دوستانو. دا نو ښکاري درته که نه هغه نیر ده. د نیر کې به مونږ نو لمبله دې ځای نه به دا دوکانداران به دا خوسا شیان به کوم به خراب شوي دا به د نیر کې خطا کول. مونږ به هلته ورته ولاړ و راخیستل او دا به مو خوړل. څه ماشومتوب و. دا نو هغه د جمعې جومات و. بیا مخامخ چې ارزښتار دلته به نو جمعې ته خلک راتله،
او ډېر ښایسته جومات و. دغه عشو کوڅه وه، اوس خو دا کوڅه ورانه شوې ده، خو دا د عشو کوڅه وه. دلته ډېره دا ځای د عشو کوڅې باندې مشهور و او ډېره خاش به دلته پخېده. دا لار نو بیا سیده چراټ خوا ته تللې وه، دا نو باغوانانو ته بیا تللې وه. دا لار چې سیده ټیشن او په بو ته تللې وه، دا نو بیا شابرې خوا ته او حرکت خوا ته داسې تللې وه. راځئ نو مخکې ځو، ماجر بازار در باندې ګورم. راځه چې ومې نه وهې ماما. راځئ دا داسې کوڅه در باندې ګورم. داسې کوڅه سره کمپه شوې ده. دا نو داسې کوڅه وه، دلته ډېر ګرم بازار به و. دا ځای به داسې دې خوا کې هم دوکان او دې لاس کې هم دوکان تر ډېره ځایه پورې. اوس دا کوڅه ورانه شوې ده او څوک نشته پکې. نو ماما څنګه یې؟ خیر ده الحمدلله. نوم مبارک دې. امجد. امجد د کوم ځای اصل کې؟ مومند ایجنسي. مومند ایجنسي. څومره وخت کېږي دلته دې ماجر بازار کې؟ زیاره 15 کاله کېږي. مخکې دلته افغانانو دا بازار ډېر ګرم و، اوس نشته. دا کمې محسوسېږي؟ ډېر کمې محسوسېږي. خفه یاستئ پسې؟ ولې نه پښتانه ورونه دي، ولې پسې نه خفه؟ دا کوڅه ما د ویډیو کې ملګرو ته وښودله، دا کوڅه ډېره ګرمه کوڅه وه. د عشو کوڅې دې ځای کې به دغه ځای کې به دلته که دې خوا کې یو نسوار والا به کېناسته، ډېر مشهور و، ملنګ نسوار. بالکل اوس هغه نشته که نو که نه؟ هغه ټیم کې ډېر آبادي وه، ډېر دوکانونه آباد وو، رش به هم ډېر زیات و. ماشومتوب په همدې ځای کې تېر شوی ده. تقریبا واړه هم دلته رالوی شولو په دې سیمه کې، په طرف کې د جومات په راتلو، په دې نور په منډل څه شی هم په کار شو، بازار ته په راتلو 15 روپۍ به چپلر راکړې، بس دلته ډېر شی به پکې ده. او دې تانې سره چې کوم شخصي او مکتب دې ځای کې ما مکتب ولید. صحیح بالکل. بس تقریبا 14 کاله وروسته زه راغلی. بالکل موږ هم خوشي کې راغلي دلته. زه مو اوس داسې فکر کوم لکه باور وکړه چې هماغه ماشوم هماغه ماشوم یم چې زه په دې کوڅو کې ګرځم. بالکل صحیح خبره. ډېر من دلته خو افغانان شته که نه؟ ولې اوس او رویه م څنګه ده؟ بد څوک څوک نه ورسره. نه نه الحمدلله. ډېر کار وکړو. موږ ورونه دی لکه بس څه ضرورت دی چې کوو. ځکه عموما په خوا هم ډېر کار دی که نه؟ وخت هم ډېر ډېرې زیاتې ولسوالۍ موږ ورته ضلع ورته وایي که نه؟ بالکل. څو ولسوالۍ دي چې هغه دي مومند دي. بالکل مومند دره ده او ګردي رودات او همداسې کامه کې ډېر زیات پراته دي. ډېرو ځایونو کې مومند پراته دي، ډېر لوی قوم دی او ډېر خواږه خلک دي. ډېره مننه له تا. راځئ ملګرو مخکې ورځو نور هم درته بازار ښیي. دا نو درنو دوستانو هغه لاره ده کومه به چې د ماجر بازار نه د چراټ په طرف باندې تلله. نو ملګرو وګورئ اوس هغه ځایونه داسې شوي دي. دا وګورئ نو ستاسې په خاطر دلته راغلي یو چې ستاسې یادونه در تازه کړو. ویې ګورئ دا ویډیو خوند ترې واخلئ او زاړه یادونه هم در تازه کړئ. وګورئ اوس هغه پخوانی ماجر بازار نشته، هغه مزې، هغه خوندونه، هغه رنګونه هېڅ نشته. ده پیکا پیکا واقعیت کې چې افغانانو باندې هر څه آباد دي. افغانان دي چې هر ځای کې قدم کېږدي هغه ځای الله خپل آبادوي. که څنګه حقیقت دی، دا حقیقت دی. نو زه به دا ووایم چې فلحال خو بیا حالات ډېر زیات خراب دي د مهاجرو په هکله که نه. نو پاڅون ډېر زیات دی، اوس بیا روان دي. نو په کارونو باندې هم هغې سرېوته ده، ډېر زیات کارونه مو سره خراب شوي. که هغه زمونږ دي، که هغه زمونږ د پاکستانو درونو کارونه دي که نه، نو ټول خراب شوي دي. کارونو باندې ډېر زیات اثر پرېوتی دی. په دغه وجه کډې روانې دي او بس خلک ډېر زیات خفه هم دي په دغه وجه باندې. نو مهاجر بازار تاسو مخکې مو تاسو دلته وخت تېر کړی، مخکې حالات هم تاسو ته پته وه. اوس وګوره که نه کنډر کنډر دی، دوکانونه وګوره هېڅ مطلب نشته، خوند نشته، نه رش کش دی، هېڅ خوند نشته دی. والله زه ډېر زیات خفه شوم، خو خوشحاله په دې شوم چې بس هغه داسې ځای ته راغلي چې ماشومتوب مو پکې تېر کړی ده. وفادار صاحب دې خوا نور هېڅ نشته ده. بېرته تاویږو او ملګرو ته به یو بل ځای وښیو. بکسران دي ښه راغلاست. بیا هم ستړي مه شئ. نوم دې څه ده؟ محمد جنید. محمد جنید. ستا نوم څه ده؟ رحمت الله. رحمت الله. ستا نوم څه ده وروره؟ اویس. اویس. ستا؟ خالد. خالد. کوم ځای یاستئ تاسې یاستئ؟ مونږ د اصل نصیر افریدي. نصیر افریدي یاستئ. څومره وخت کېږي دلته پراته یاستئ؟ دلته 14 کال به کېږي. 14 کاله. زه ورکوټه راغلی وم دلته. هغه وخت یادېږي چې افغانان دلته پراته وو؟ ډېره لږ لږ یادېږي. هغه وخت څنګه، اوس څنګه ده بازار؟ هغه وخت ډېر ښه و، اوس بازارونو خوند نشته څه. دلته بعضې افغانان پیدا کېږي که نه؟ دلته شته دی ډېر افغانان شته. څنګه ده څوک ورسره
دا پی ټی آی دی. دا پی ټی آی نه نه دلته څوک بد سلوک نه کوي. الحمدلله ټول ښه په ښه انداز سره راځي. دا ستاسو د کاروبار دا زمونږ ده. دلته مې مشر ورور ولاړ دی، هغلته زه ولاړم. دا د څه ده؟ دا ملګری ده. ملګری دی که چا نه فرض کړی راوستلی؟ نه ملګری ده. چا نه دی؟ نه 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 دا افغان ده. افغان د کوم ځای؟ پکتیا. پکتیا یې؟ کوم ځای کې د کور دی؟ ټول مخته دی. څنګه ده اوس دغه خوندونه اوس څه ده؟ نه خوندونه نشته، مخکې څه خوندونه پوه شو. بس ټول دلته افغانانو که نه؟ افغانانو بس ټایم پاس کېږي. څوک به سره لانجې دا خو به لانجې نه کوي؟ نه ما لانجې مانجې څه ده په یو ورونه یو پښتانه. نه 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 دا ډېر څه دومره لمبل مخکې چې ورکوټي وو ناپوهه وو نو لامبل به مو اوس چې پوه شي سړی نو دې کې خامخا څوک نه شي لمبېدی. کېلې دا امونه به چې پکې راخوشې کړه دا دوکاندارانو کې دا کتل که نه ښه به چې وو او دا کېښوده نور به ښکته خوشې کړه هلته به موږ ورته ولاړو او بس دا هم راخیستل او خوړل به بس دغسې ورته وایه نو ماشومتوب خو ماشومتوب وي. زموږ ماشومتوب هلته تېر شوی ده. هو ته ووایه افغانستان خلکو د څه پیغام دی؟ افغانستان خلکو ته څه به ووایم؟ دې ځای نه چې څوک ولیک څه خفه یې که نه؟ بس ملګري وو ټول نو خفه یې که څه؟ خفه یې ووایه. زه دې بوځم ځان سره نه دلته کاروباران دي دا خپل ځای دی. ټول به در باندې وګورم د کاروبار خو هر وخت یو دا چکر کله کله صحیح ده خبره یې صحیح ده خو دلته دې فرصت برابر شي ځي ولې نه. خلاص خدای دې وکړي. ډېره مننه. څه خدمت ډېره مننه. ځینو دوستانو د دې ګلالي خبرې تاسې واورېدلې. ما ته په همدې ځای اجازه راکړئ تاسې دغه نور د بازار تصویر راڅخه وګورئ.